د ایران او افغانستان ترمنځ پر پوله په یوه برید کې ایراني ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې. ایران ادعا کړې چې دا برید طالبانو کړی. دا چې بشپړ حال څه دی ویډیو پوره وګورئ، په هر څه به پوه سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. ایران وایي افغان پولي ته څیرمن نښته کې یو پوځي وژل سوی. د ایران رسمي خبري اژانس راپور ورکړی دی چې له افغانستان سره پولي ته نږدې له طالبانو سره په نښته کې یو پوله ساتی وژل سوی دی. ایرنا خبري اژانس راپور ورکړی چې دا پیښه تیره ورځ ناوخته افغان پولي ته څیرمه د سیستان بلوچستان ولایت په مربوطاتو کې رامنځته سوې ده چې په نتیجه کې یو پوځي وژل سوی او 2 نور ټپیان سوي دي. ایراني چارواکو ویلي چې طالبانو د افغانستان له لوري پر ایراني پوله ساتو برید کړی دی چې د دوی د پوځیانو له سخت مقاومت سره مخ سوي دي او په متقابلو ډزو کې 4 طالبان هم وژل سوي دي. اوس تازه د ایران د بهرنیو چارو وزارت وویل چې طالبان دي دا موضوع روښانه کړي. نیمروز کې د ایران د سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښته کې د یوه ایراني پوله ساتي له وژل کېدو وروسته د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو غوښتي چې د دې پیښې ابعاد دې روښانه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعاني چې هرشنبه د چنګاښ پر 8 په یوه ټویټ کې ویلي چې د طالبانو له مسؤلینو چارواکو تمه کیږي چې د دغې موضوع د ابعادو روښانولو او عاملینو ته د سزا په ورکولو کې جدي اقدام وکړي. د کنعاني په وینا طالبان باید د داشان پیښو له تکرار څخه جدي مخنیوي وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند جوته کړې د دغې خواشینونکې پیښې ابعاد چې د ملک په سرحدي سیمو کې د یوه ایراني پوله ساتي د شهادت لامل سوه د مسؤلو بنسټونو لخوا د څېړنې په حال کې دي چې د موضوع له روښانه کېدو سره به معلومات وړاندې سي. د ویلو ده چې تېر ماښام د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ په نښته کې د محمد سیاد په نوم د دغه هیواد یو سرحدي سرتیری ووژل سو. قدرمنو لیدونکو، نړۍ مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري معلومات لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله په امان.